د سوداګرو خیرخواهانو او مختلفو خلکو ترمنځ هیواد ته د رساندونکو هیوادوالو سره د همکاري په دوام کې یو کورني هوایي شرکت هم د اسلام کلا هرات په پوله کې اقدام کړی دی چې شاوخوا 100 مسافر وړونکي بسونه یې کرایه کړي دي ترڅو بیرته رساندونکي کډوال د هیواد مرکز ته ولېږدوي. د شرکت د چارواکو په وینا د دوی راتلونکي پلانونه د کډوالو د استوګنځایونو په جوړولو کې همکاري شامله ده. به تعداد 100 عدد بس مسافربری از نقطه صفری مرز اسلام قلعه الی کابل منطقه کمپنی انتقال میدن به شکل رایگان در خدمت هموطنان عزیز ما به شکل دوامدار که روزانه به تعداد بسایی که نیاز است نظر به دین کسایی که در کمپ مهاجرین کار میکنن زحمت میکشن نظر به تقاضایشان ما این بسای ترانسپورتی را فراهم میسازیم. د اتحادیې یو شمېر چارواکي او خیري اشخاص هم هیواد ته د خپلو هیوادوالو د بیرته راسانیدو لپاره د خپلو بشپړو هڅو خبره کوي. واقعا ملت هرات تمام کسب کار اتحادیه ها اتاقای تجارت اتاقای صنعت همه هم گرفتم ما اتحادیه مواد نفت هم چیزی که در توان داشته انشالله تا حال همکاری کردم ما تصمیم داریم که از مرز اسلام قلعه تا به ولایت کابل برای 10,000 نفر که تا فعلا 8,500 نفر انتقال دادیم انشالله بازم همکاری اتحادیه مواد نفت کمک های مواد نفت دائم جریان داره. سعی کردیم که همون وظیفه انسانی خود انجام بدیم. همه مسئولیت دارند تمام متشبثین سکتور خصوصی تمام تاجران تمام مردم افغانستان که برای هموطنانی که اینا به وطن عودت میکنند به وطن میآیند برای از اینا هر چیزی که در توان دارند چی برای کارآفرینی چی برای رساندن از اینا تا به قریه و قصبات و ولایات اینا چی برای از اینکه کمک صحیح برای از اینا بکنند باید انجام بدن. هیواد ته رساندونکي هیوادوال د پولې په اردو کې د بیلابیلو ډلو له تود هرکلي سره سربیره له اسلامي امارت څخه هم غواړي چې دوی ته د کار ډیر فرصتونه برابر کړي. از امارات اسلامی خواست ما می است که برای بچهای ما مکتب مدرسه فراهم کنه دیگه زمینه کسب کار برای ما مساعد کنه. ما 5-6 کسب یاد داریم چرا بریم به مردم غریبه بریم زحمت بکشیم آخرم از دست ما راضی نیست میگه تو یک افغان هستی برو. دا په داسې حال کې دی چې هیواد ته د کډوالو د راستنېدو د پروسې د شدت له پیل راهیسې د دې هیوادوالو د راستنېدو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره ټولې هڅې شوي دي.